شل کال وړاندې افغانستان د امریکا او د هغوی د ملګرو هیوادونو له لوري اشغال شو. دې اشغال د دې هیواد د وګړو په حق کې وحشتناکه جنایتونه ترسره کړل او داسې ورانۍ یې تر شا پرېښودلې چې نښې او آثار یې د دې هیواد په هر کونج کې لیدل کیږي. په دې راپور کې د غزني ولایت د یک او قره باغ ولسوالیو ته راغلیو ترڅو د اشغال د جنایتونو او ظلمونو په اړه د دې خلکو پټې او ناویلې کیسې واورو او په تصویري شکل یې وړاندې کړو. دا کس محمد اسف نومیږي او د دیک ولسوالۍ د یو ښوونځي مدیر دی. هغه د اشغالګرو د ظلمونو په اړه ډېرې خبرې لري. ولا په د شل کاله کې بس دغه شپه ورځ چې تېرېدله دا څوک چې به وتلو خپل بچیان چې به چا بچیان به له کوره وتلو د بیرته راتګ تمه بې نه درلودله چې دی به بیرته راځي. موږ په شیرا کې شیرا په نامه سره یو کلی و. په دې کلي کې چاپه ولوېدله نو عام خلک چې هغه اوس هم زه پېژنم عام سړی ولو د شپې له وامه راوتلی ولو او بس هغه یو هغه و یو دوه نفره نور ولو دا په شهادت ورسېدلو. دا رقم ډېر کلیوال به مقصد په هغه یخو شپو کې تر سره پورې ناست وو. دغه ورورګلې دغه چاپې دغه کلاوې راوارې کړي ورورګلې د خلکو څه کوم شی و هغه په بل مخ راړولي ورسم پرتې دغه چې بندیان وایستل تر جومات وروره دغه یې وویسته دغه کورونه هغه شپه وه چې خدای په دغو تېره کړې ده وروره یا یې پوس وي هغه کړې ده هغه شپې وې بس هسې دوامه بس. محمد اسف په دې باور دی چې اشغالګرو او داخلي ملګرو یې د دې مظلومو خلکو په ضد د جنایت او خیانت لپاره ملا تړلې وه. هغه وایي سره له دې چې میلیونونه ډالر د علم د ودې په نامه افغانستان ته راوړل شول خو دا د هغه ښوونځي وضعیت دی چې له جمهوریت څخه راپاتې دی. دغه مو د مکتب ساحه ده چې دغه دیوالونه میوالونه او دا شی نه چې تر اوسه پورې کار نه ده پیښ شوی نو اوس هم په دا مشکلاتو کې بس سره اخته یو. مقصد دې ته څو وارې 3-4 وارې پیسې منظورې سوي دي خو پیسې ورکې دي نامعلومه دي چې چا یوړې څه سولې. اسلامي امارت څخه مخکې 2-3 کاله مخکې یو وارې منظورې سولې هغه ولاړلې 2 لکه 2 روپۍ ولې خو موږ نه یو خبر څه سولې چیرې ولګېدې چا یوړلې کوم بل ځای کې ولګېدې خو له موږ حق ضایع سو. محمد اسف وایي د اشغال په وخت کې ښوونځي په امن نه وو، زده کوونکي د ښوونځي په لاره کې په امن نه وو او کله ناکله اشغالګرو د نامعلومه دلایلو په اساس په ښوونځي حمله کوله او وحشت یې کاوه. یوه ورځ غزني بازار ته روان وم نو شاګل خیلو په نامه سره یو کلی و. له دې کلي څخه په پوسته کې یو هر سړی چې و د موږ اربکیانو په نامه سره هلته پېژندل نو د زیوچ په کلي کې داسې یو شاګردان روان دي یعنې موږ خپله ما په د خپلو غوږو دا واورېدله چې یوه ټکان پرې وکړو د پیکا ټکان یې پرې کول بل ورته ویل دا ماشومان دي وایي ده داسې ورته ووایه مړه دا زه خالي ډاروم خالي مازې یو ټرایي ورکوم چې دوی څه کوي نو دا رقم یعنې موږ د انسانان یې دا رقم کړي ولو چې دوی ساتیری راباندې کول چې ته وده دوی اوس څنګه کوي ډارېږي نه ډارېږي. په دې کې ډېر دا رقم واقعات راغلي دي چې یعنې موږ شاګردان خپله په شهادت رسېدلي دي او زخمیان خو نو اوس هم معیوبین شته. هوان راغلی د شاګردان زخمیان کړي دي په مقصد دا مکتب هم بیا بیرته سقوط شو د غولرو هلته هغه وپوښتل له هغو خوا به هم هوان راټول له دغو خوا به هم هوان راټول ډېر وخت مکتب هم سقوط شو.
محمد آصف د غزنی په ولایت کې د اشغالګرو د ظلمونو او وحشتونو ډیرې خاطرې په ذهن کې لري چې د نمونې په توګه یو څو دانې دلته بیانوي. په دا 10 کاله دوره کې دومره واقعې سوي دي چې یعنې یقیني موږ یې نسو بیانولی. د مثال په ډول باندې زه یو 2-3 دانې درته بیانوم چې دا ما په ذهن کې تر اوسه پورې پاتې دي. لومړی واقعه داسې وله چې موږ دا یې موږ کلی ده، له موږ په کلي په څنګ باندې د نظرخان په نامه سره یو کلی و، په دې کې یوه چاپه ولوېدله د شپې له طرفه. د شپې له طرفه نو له امریکایانو سره روزل سوي سپي وو، دوی به ورته ویل روزل سوي سپي دي. نو تاسې باور وکړئ چې په یوه شپه باندې تقریبا 11-12 نفره په دا سپیانو باندې رایستل او د سپیانو به خوړل، بیا به دوی راوتلو. په داسې حالاتو کې چې دوی بیا راوتلي دي، بیا زولنې ورلوېدلي دي. حال داسې عام ولس خو داسې نه و چې دوی یا مقصد طالبان و یا مجاهدین ولو، عام ولس ولو له خپلو کورو څخه د شپې په 2 بجې 2:30 بجې په داسې شپو کې به مقصد چاپه ولوېدله، بیا به د سپیانو په ذریعه باندې راکشېدل او هغوی سپیانو به داړل، بیا به دوی زولنې ورچولې او پورته کولو به یې وړل. بیا هغه له پوستې به راکته سو، مثال به زور به یې ډوډۍ در باندې پخوله، به زور به مثال وړو در چې غوښتو. د اول شخصا دما داسې د لې پوسته وه، دلته اوله سره شاړې راغله، دما د کور بغل ته مثال بمبه وله، دی به راکته سو اوبو ته. نو هتې خو موږ هر سړی ناموس لري، عزت لري، صحیح ده چې وا سړی دې ته مه راکته کېږي. دما سپین ږیری پلار و رای ور غټ ته ویول، مضبوط یې وویل، ویې دبول، صحیح ده. له هغو بعد چې بیا راولاړ سو، بیا تر بمبو دیوالونه تاوه، بمبې نینې باسه، دا دې غوځل. سپین ږیری سړی ولدي، انشاءالله حاجي بلال په نامو زوی شهید سو، صاحب صاحب ملګری و. د دې پلار غریب بیا راوستل غټ، چې له غټه یې بېرته کته کړو، تر کور رسېدو ختم سو. واغظ په نامه سره یو کلی ده، له دې کلي څخه بازار ته موټر را روان ده، دا د کلي موټر ده. نو یوه پوسته ده په دې لاره، په دا پوسته کې چې دی اربکیان دي، پولیس دي، څوک دي، خو دا زنانه خور یې راکته کړې ده، همدا په زور باندې بیولې ده د لې په دغه پوستې ته. له هغې سره یو ورور ورسره و، دا ورور ورسره ولو، نو دا ورور یې د باندې درولی ده، د خورکۍ د نینې پوستې ته بیولې. نو هغه خو نو بیا موږ ته دا نه معلومېدله چې څه واقعات به پېښ سوي، خو دا ورور له دې ځایه بېرته تللی ده، بېرته تللی ده کلي ته، چې ګورې هلته یو مجاهد پېښ سوی دی، له مجاهد سره دا موضوع شریکه کړې ده چې دا رقم یې خور دا پوستې والا راچکته کړله او اوس هم هلته ده. نو هغه مجاهد ورته وویل چې ته څه وایه، څه دې وسي، ته دې ته اماده یې، مقصد زه خو له سره تېر یم، ته له سره تېر یې. هغه ځوان کوم دغونه همت و غیرت پکې و، د افغاني همت و غیرت ده. نو هغه مجاهد هم ورسره سوی ده، ده ته یې میل ورکړی ده، هغه هم ورسره سوی، راغلي دلې په هغه سړک باندې چې کوم عسکر یا اربکیان ولاړ دي، هغه یې هلته جای په جای ختم کړي دي، پسې ورغلي پوستې ته، له پوستې باندې جنګ کړی ده، هغه خورکۍ یې دغسې چین رایستلې ده، بېرته خپل ورور ته سپارلې. نو تر دې اندازې ظلم چې ته خپله خور یا زنانه نسې بیولی بازار ته. ډاکټر صدیق الله د دیاک ولسوالۍ د کلینیک امیر دی. ډاکټر صدیق الله د اشغال په وخت کې د کلینیک د بد وضعیت او د مریضانو د بد حالت په اړه غمګینې او زړه دردونکې کیسې لري. داسې وختونه وو دلته چې کله به موږ د شپې ولادي مریض دلته درلود، یوه شپه موږ ولادي مریض درلود، په دې ولسوالۍ باندې جنګ وسو. نو هغه ولادي مریض په دومره تکلیف و دومره سختي، ډاکټرانو ته تاسو ته خپله معلوم دی ولادت څومره سخت دی او څومره مشکلات وي، بیا په داسې یو وضعیت کې. نو هغه مریض د نوکریوال په اتاق کې، زنانه او نوکریوال په تر چپرکټ لاندې ولادت کړی.
داسې دومره وخت نه و یا دومره هغه موقع نه وله چې دا تللی ولادت خانې ته هلته ولادت کړی. جنګ صحنه وه، جنګ شروع ولو، زموږ د نارینه همکاران په تشناب کې ولو او خپله د ډاکټر او خاله او مریض په هیواد دا تر چپرکټ لاندې ننوتي ولو ټول د اتاق نوکریوال اتاق چپرکټ لاندې او ولادت یې هم هغلته کړی ده چپرکټ لاندې. مریضان تا نیم ساعت اینجا می باشه خان، نیم ساعت تا نیم ساعت رسخت نمیشه خان که وضعیتش چی رقم میشه صحیح. بعد از وقت مریض رسخت میشه. هغه وایي د دندې په جریان کې هره شیبه د خپل مرګ انتظار کاوه ځکه اشغالګرو کله ناکله د نامعلومه دلایلو په اساس په کلینیک باندې یرغل کاوه او مخکې له دې چې بې ګناه خلک بیل کړي ټول یې له یوه سره ویشتل. د دې جنایتونو نښې تر اوسه د کلینیک په دروازو او دیوالونو پاتې دي. ټول زموږ همکاران چې دلته څومره کار کوي په ډېر سخت وضعیت کې وو. یعنې موږ هره ورځ د خپل مرګ په سترګو لید دلته چې راتلو، خو داسې وضعیت و چې بغیر له جنګه به هم داسې څوک به یې ولیدل ویست به یې. یعنې ډېر خلک دلته داسې ویستل سوي دلته موږ کلینیک مخکې مریضان ویستي دي، موږ کلینیک ته راوړي دي، شهیدان کړي دي بې ګناه، هېڅ ګناه یې نه درلود، په لاره تېرېدل ویستي دي. دا به یې نه کتل چې پایر له کوم ځای وسو یا له کوم ځای پایرونه په مخ کېږي. مقصد چې پایر به وسو ته کلینیک کتل، دا کوم اتاق چې زه ناست یم یا روزانه دا اتاق به یې په بم افغان ویست، په مرمویو به یې ویست او په راکېټ یې له حده ویستی د تاسې خپله شهیدان یې څه چې شاوخوا منطقه وینې کانټینر وینې چې سوځېدلي دي. خلکو د دین او وطن دشمنانو د بریدونو له ویرې د شپې لخوا نشو کولی خپل مریضان روغتون ته انتقال کړي. له همدې امله د دې سیمې ډیرو مریضانو د سختو دردونو له امله ساه ورکوله. دا ناممکنه خبره وه چې د ماښام اذان به وسو، نور به ته کور ناست وې مګر هم به د سهار اذان وسو، ځکه چې ډېرې داسې مندې دا خوندې موږ ولیدې چې هغه په ولادي مرض باندې تکلیف باندې اخته وي، هغه سهار ته مړې شوې. ځکه چې موږ دې خلکو نه پرېښودو چې له کوره وتلي وای. شخصا زما موټر له دورایي تر کوره پورې ما په مړو څراغو بیولې، له مخې نفر روان وو، په هغو پسې روان وو، نه یې پرېښود څراغ رالګولی وای. هم د ماښام یا 8 بجې به وي یا به 7 بجې وي. تېر بیخي د مریض امکان نه و چې موږ شفاخانې او هغه ته روغتون ته رسولو، هېڅ امکان او دلته جنګ و، دلته بلامني وه. بیخي په خپل کور کې اتي که به ژوندی و که مړ و خپل کور یې د واجه هېڅ کله موږ توانایي نه شوی کولی تر روغتون او شفاخانې پورې موږ ورسوو. امنیت خراب و، شرایط ډېر خراب. ډاکټر صدیق الله وایي اشغالګر دومره بې رحمه وو چې د خلکو مال، کور، باغ او ځمکې یې تر برید لاندې نیولې او ټول یې له یوه سره له منځه وړل. دغه کورو کې بم افغان ویستلي وو، د کورونه ډېر صلحاو زخمیان په دې کورو کې سوي. اخر دغه کورونه ټول کډې سو لاړلو، دا ځایونه یې پرېښودل، باغونه یې وچ کړو، مالونه یې پاتې سولو، زخمیان مردار سولو مالونه یې. ډېر سختي باندې دلته یو ډېر وحشتناک حالات و دې ځای کې. د ځمکې له خوا به یې توپونه ورته راویستو او له پاسه به تیارې وې. بیا یې نو دا کور بمبار کو چې دغه اولین چې په دروازه ورته راځي اول وارې ګیراج ده دا پاک تخریب کړی دی، څه شی نسته پکې. پسې مېمنخانې ولې دا یې ویستلې دي پاکې، یوه دانه مېمنخانه نه روغه جنې پاتې سوې ده، 3 دانې یې ویستلې دي. نور چې چمبر وو، که چېرته د مال ځای وو، که چېرته لرګی وو، که کړکۍ وه، که د کور اسباب وو، نو څه شی چې د کور دلته وو هغه ټول پاک سوي دي. ډاکټر صدیق الله وایي کله ناکله د اشغالګرو لخوا د ځینو مریضانو د تداوی په خاطر تهدیدېده او کله ناکله د جنګونو د ډیروالي او د اشغالګرو د بریدونو له امله به په میاشتو د مریضانو په مخ کلینیک بند و. کله به چې وضعیت داسې وسي غیر نورمال وي، موږ د نور پرسنل چې روزانه راځي هغه به نه راتله، جنګ به چې وسو بیا سهار ټیم کې بیا نه شوی راتلی. هغه نوکریوال چې و یا به هغه پاته کېدل په کلینیک کې بیرته، او هغه وتی نه شوی چې تللی و کور ته. هغه نور چې نوکریوال و هغه راتلی نه شوی ورته، مجبوره اوس یا څوک نوکري به بېګنی پاته شوی هغه به پاته و. داسې وضعیت هم راغلی ده. په اخري کې جنګونه ډېر زیات سولو، وضعیت ډېر خراب سولو. د کلینیک بیا بند سو، 1.5 میاشت بند و. کلینیک ته څوک نه راتلو، نو راتلی شوی 1.5 میاشت بند و. موږ بیا بل ځای کې خدمتي تللي و، بل ځای کې مو وظیفه کوله.
وحشي اشغالګرو په زړونو کې هیڅ ډول رحم نه لرلو. ډیر پلرونه د اولادونو په غم کېنول او ډیر اولادونه بې پلاره کړل. دې ځوان د اشغالګرو په بریدونو کې خپل پلار له لاسه ورکړی دی او د ژوند درنو مسؤلیتونو او نه ترسره شویو زرګونو هیلو ته یوازې پاتې دی. پلار مې له خوست نه سامان بار کړی و، اتیس تا څنګ ته را رسېدو عسکرو ټک پوک وویستوی. خپله غریبي یې کړه، موټروان سړی و، اتې عسکرو وویستوی، شهید یې کړو. زما زوی ته لار نیولې وه، را شهید یې کړو. دلته یې وویست، په زور یې ورسره بووی. عکس بیا هم در واخلم، بازار کې هم پوښتنه کوی سي. په اووم صنف کې و، اول یې زما زوی را شهید کړو. ورې رخصتي مې ورکړې وې، بازار ته تللی و، خپل کالي کپړې یې راخیستلې له خیاطي. د عسکرو دا خلک ورته راغلو، په زور دی له ځانه سره بووی. ده ورته وویل چې ما ولاکه بوځنې په زور. وایه بیا یې دی، وایي چې ومې ولم دی، وایي چې ولی مې ومې ویلی، مګر له تا سره ما تګ نه ده صحیح. بیا یې را شهید کړو. دغه کس بزګر دی چې د بزګرۍ له لارې خپل ژوند مخ ته وړي. هغه وایي د اشغال په وخت کې خلکو د ویرې او وحشت له امله نشوی کولی خپل کار او بزګري ترسره کړي. د هغه په وینا دغه ځمکې بې کرلو پاتې وې او لکه دښته شاړې شوې وې. د اشغالګرو د بریدونو له امله د خلکو ډېرې ځمکې له منځه لاړې. مخکې د پاتې نه خو دغه مځکې چې وینئ دا اوس چې شکر الحمدلله شنې دي او ښایسته ښکاري. دا مخکې ټولې خرابه همداسې خاورې وې، دوړې بادېدلې، شنهګۍ بیخي ونه پکې، همداسې وچ فصل نه و، هېڅ شی هم نه و. په دې خاطر باندې چې چکر نه شو، جنګونه وو، مرمۍ بادېدلې، اوبه نه شول ګولی خلکو، تکلیفونه ډېر وو. اوس شکر چې فتح د امن دی، په وطن کې جنګ او جنجال نشته دی. خلک خپل کارونه که خپل یوان مړی الله روزی پیدا. در این ساحه چیزی که بود عالم آثار اون از درختان معلوم میشه کلش که تمامش کلش خشک است، هیچ کدام آثار سبزی نداره. و اینمی فصل چیزی که میبینین با اینمی تمام خانه و چیزا امی برای 2 سال اخیر هم یک روزم دی فصل نکس گشته تا نیست و نکس کشت و کار تا نیست و نکس زراعت و گندما خرمنا در گرفت. ما عملیات تصویرات داریم، فیلم‌ها داریم که مکمل در وقت خرمن و ما خرمن میگیم، شما گندم که جمع میکنیم در گرفته، فیلم‌ها عکسش ول پیش ما است دیگه. دو یک وحشت بود که بار دیگه خداوند رو نشانه مونت. دا فصلونه ټوله موږ کې پاته و، هېڅ کرنه موږ نه سوی کولی، له زراعته موږ استفاده نه سوی کولی. امنیت خراب و، شرایط خراب و، کله موږ ووتو په موږ به ټکان کول، موږ باندې به ټکونه کول، هېڅ موږ زراعت نه سوی کولی استفاده وکړو. الله اکبر الله اکبر. وبدوام إمارة أمير المؤمنين المجاهد الشيخ هبة الله حفظه الله ورعاه. الله أكبر. د دیک او قره‌باغ ولسوالیو خلک اوس د اسلامي امارات له حاکمیت څخه خوښ دي او وایي بیرته یې خپله ارامتیا ترلاسه کړې ده او د اسلامي امارات د عادلانه او زړهسوانده د حاکمیت تر سیوري لاندې د امن او ارامتیا په فضا کې د خوښۍ شپې او ورځې تیروي. الحمدلله هغه مشکل ټول رافع شوی دی. خدای تعالی موږ ته توفیق راکړي چې دغه نعمت قدر وپېژنو او موږ ته خدای تعالی دغه توفیق راکړي چې د خپل امیرانو تابعداري وکړو او امیران ته الله تعالی دا توفیق ورکړي چې موږ باندې شفقت اوس بېرته بعد اوس طالبان راغلي د جمعې لمونځ او مکتبونه
ټول فضل د خدای د برحاله دي پوه چې که د انجلکیانو دي که د نارینهو دي پوه چې مدرسې دي درې څلور پنځه پوه چې مقصد د غټ مدرسې واړه مدرسې دي کوم کې مکتب ده پوه چې دا هم ټول فضل د خدای د برحاله دي اوس تر اوسه پورې اوس امنیت نه خوایي مخکې او د اوس ډېر زیات فرق ده اوس خو الحمدلله چې د اسلامي امارت په راتلو سره دلې ماشاءالله په قرهباغ کې په ټول افغانستان کې نو ډېر وضعیت ډېر زیات سم شوی ده اوس د دکاندارانو د دغسې خلکو ټولو کارونه ډېر سم دي ماشاءالله